د سرکاڼو ولسوالۍ مسلم آباد سیمې ته الحمدلله په سرکاڼو ولسوالۍ کې خو څه کال حاصلات ښه نور کله په نسبت باندې او حاصل یې ډېر و ماشاءالله. الحمدلله د شلتالانو په باغ کې داسې یو چې په ورځ کې 80-90 نفره میاشت کاروبار کوي. دلته کاروبار یې برابر دی. دغه شان نورو باغونو چې کوم د سرکاڼو په ولسوالۍ کې بارانونو د وجې نه بعضې مشکلات او مرضونه یې پیدا کړو، خو هغه باندې سپري د انجنیرانو لخوا چې کوم موظف شوي او لیکل شوي هغه پرې موږ وکړل، هغه مشکلات یې حل کړه او د بارانونو د وجې نه طبعا په حاصلات ملګرو تولیدونکو ته زما دا پیغام دی چې لاړ شي چکر یې ووایي، د ملګرو سره شفتالان وخوري، د ژوند د خوند واخلي. نه شفتالان وخوري د کونړ هغه او که د نورو. قدرمنو لیدونکو سلام، خدای دې وکړي ټول راته روغ او جوړ وي او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. دوستانو نن هم راغلی یم د سرکاڼو ولسوالۍ مسلم آباد سیمې ته. تاسې ته نن د کونړ شفتالان وړاندې کوم. په کونړ کې نو بیا دا رقم خوندور شفتالان کېږي چې په دغه وختونو کې بیا نو ډېری سیلانیان هم کونړ ته راځي او بیا بالخصوصا د سرکاڼو ولسوالۍ ته د ننګرهار او لغمان د داسې مختلفو ولایتونو نه خلک سیل چکر ته راځي، سیل صفا ته راځي، نو بیا دلته راځي او د دغه شفتالانو څخه خوند اخلي. دغه شفتالان چې په کونړ کې خورا ډېر نوم لري، په کونړ کې خو مانټې او دارنګه نور ډېر میوجات کېږي او نوم هم لري چې په نورو ولایتونو کې او په ډېری ځایونو کې بلا شهرت پیدا کړی دی. خو د هغې دغه جملې نه یو هم شفتالان دي چې په کونړ ولایت کې او په نورو ولایتونو کې بلا شهرت پیدا کړی. موږ تېر کال هم په شفتالانو یو ځانګړی راپور جوړ کړی و چې تاسې شاید لیدلی وي ډېرو، چې هغه دوستانو په خبره چې ډېری ولایتونو ته د کونړ ولایت نه شفتالان انتقالیږي او د دې ځایه ځي. نو د کونړ شفتالان ډېر خوندور شفتالان دي. هغه دوستان چې کونړ ته په چکر راځي او کله کونړ ته راغلل نو یو ځل ترې خامخا دلته را چکر شئ او خوند ترې واخلئ. قدرمنو لیدونکو نن هم په دغه باغ کې ولاړ یم. د شفتالانو باغ دی، د دغه باغ ښکلاګانې تاسې ته ښیم او د کونړ کې د دغه خوندور باغونو ښکلاګانې درته ښیم او په دغه باغ کې به ګرځو د محصلینو سره. هغه دوستان چې په چکر راغلي دي، هغه دوستان چې دلته شفتالان خوري او خوند ترې اخلي، هغوی سره خبرې اترې کوم او له تاسې سره شریک کوم. نو تر پایه ملتیا وکړئ، یوه خوندوره خپرونه درته لرم. درنو لیدونکو، تاسې دغه باغ ځینې انځورونه ولیده او ننداره مو ورته وکړه. اوس رات سره هم د سرکاڼو ولسوالۍ د زراعت مدیر صاحب ولاړ دی. مدیر صاحب محترم ستړی مه شئ. الله دې وښه، الله دې قدر وکړه. ښه راغلاست ته ویو، جزاک الله خیر. مدیر صاحب ډېره مننه. زموږ لیدونکو ته به لومړیو کې ځان معرفي کړي. سمه ده انشاءالله. نورالله عمري صاحب نوم مې دی، د سرکاڼو ولسوالۍ د زراعت عمومي مدیر یم او د ترویج په برخه کې کار کوم.
ډېره مننه مدیر صاحب. دا به راته ووایي چې په سرکاڼو ولسوالۍ کې سږکال د شفتالانو حاصلات څرنګه دي؟ الحمدلله په سرکاڼو ولسوالۍ کې خو سږکال حاصلات ښه د نور کله په نسبت باندې او حاصل یې ډېر ماشاءالله او حاصل یې ښه انشاءالله. د دغه باغوانانو سره ستاسې همکاري څه ده؟ زموږ همکاري خو د دې سره په هر لحاظ سره ده، ځکه زموږ د ملک شتمني چې ده هغه اکثر میوجات دي، نو د دې سره موږ په هر اړخیز سره همکاران یو چې څومره زموږ وس کېږي انشاءالله هغه همکاري زموږ سره د دې سره ده، که د باغونو په مرضونو په بخش کې ده، که د دانو په امراضو مسله کې ده، دارنګې نور مختلفو اشیاو کې دې سره موږ همکاران یو. په سرکاڼو ولسوالۍ کې پرته له شفتالانو نه نور کوم باغونه لرئ تاسې؟ موږ په سرکاڼو ولسوالۍ کې مختلف باغونه لرو، مثلا نارنجانو باغونه لرو، د لیمبوانو باغونه لرو، د سرو املوکانو باغونه لرو، د مالټو باغونه لرو، نو دا اکثر باغونه دغه ډېر دي. د نارنجانو د لیمبوانو حاصلات څرنګه دي؟ الحمدلله هغه هم ښه دي، ځکه دا یو داسې خاوره لري سرکاڼو ولسوالۍ چې د میوجاتو دپاره ډېره مؤثره خاوره ده او د نورو ولسوالو په نسبت باندې په سرکاڼو کې حاصلات د میوجاتو د نورو ولسوالو پرتله دلته ښه دي. موږ تیر کال مولوي صاحب محترم په دغلته یو باغ کې هم یو راپور جوړ کړی، دلته باغوانان د اوبو نه ډېر شکایت کوي، وایي چې موږ ته د اوبو کمبود دی. تاسې دې برخه کې کوم اقدام کړی دی؟ هو الحمدلله دلته یقیني چې د اوبو کمود ډېر و، خو اوس الحمدلله هغه کمود نسبتا د نور کله په نسبت کم شوی دی. دلته یوه پروژه چې د سولرو پروژه ده او هغه ډېره مؤثره ده، زموږ د فتح نه را مخکې دغه به اوبه نه ورکولې، خو اوس الحمدلله هغه اوبه باغوانانو ته خو څه کوي چې عامو دهقانانو ته اوبه ورکوي، هغه اوبه دغه باغونو ته کفایت کوي؟ او الحمدلله کفایت کوي ښه برابر. ډېره مننه مولوي صاحب. جزاک الله کور خیر. مودان. سلام. جزاک الله. ډېره مننه. لیدونکو د مدیر صاحب محترم خبرې تاسې واورېدې. زو په باغ کې ګرځو، تاسې ته بېلابېل دغه شفتالان هم ښایو او د نورو خلکو سره هم غږېږو، ملتیا مو وکړئ. که اوس ستړی مه شې وروره. په خیر راغلې وروره، ډېره مننه چې دلته زموږ خواته راغلې، دلته د مزدورانو د دې خلکو احوال مو اخیستو. له تاسې هم ډېره مننه ورور چې موږ ته مو وخت راکړو، له کاره مې وایستلی، موږ ته مو خپل ځانګړی وخت راکړو. لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي. زما نوم غوث الرحمن دی، د مرورې د ولسوالۍ یم، دلته منشي یم. دلته الحمدلله د شفتالانو په باغ کې داسې یو چې په ورځ کې 80-90 نفره میاشت کاروبار کوي، دلته کاروبار یې برابر دی. دغه شانه نورو باغونو چې کوم د سرکاڼو په ولسوالۍ کې دي، په ورځ کې 50-60 نفره هغوی هلته په کاروبار باندې بوخت دي، مصروفه دي. نو انشاءالله دلته باغونو ښه ګټه ورکړې ده، د دې ولس دپاره په ګټه باندې دي. نو زموږ ټول ولس ته هم دا پیغام دی چې باید د باغوانۍ نه او د خپلو لاسو هغه خپلو خاورو نه د دې نه باید استفاده وکړي. سږکال د شفتالانو حاصلات څرنګه دي؟ الحمدلله سږکال د شفتالانو حاصلات بالکل ښه، د پروس کال نه سږکال ښه انشاءالله، او د خلکو دپاره د کونړ د ولس دپاره د سیل او د چکر دپاره یو ښه دغه عکس دلته د سرکاڼو په ولسوالۍ کې جوړ شوی. اوس د چکر لپاره یو څوک راځي دغه باغونو ته؟ دلته الحمدلله د کابل نه، د جلالاباد نه، د نورو ولایتونو نه دلته د شفتالانو د باغونو ته، د نورو باغونو ته دلته چکر ته راځي، دلته خپله صحت چکر وایي. نو انشاءالله دلته ټولو د ننګرهار نه ډېر خلک راځي، د دې ځای کې هم دا شفتالان چې دي کابل ته ځي، خوست ته ځي، د افغانستان بېلابېلو برخو ته ځي. نو انشاءالله دلته شفتالان او دغه شانه الوچې، مالټې، نیمبوان او دې ښه حاصلات کوي او د افغانستان ټولو ولایتونو ته دې نه انتقال کېږي. تاسې خپله په دغه باغ کې تاسې وویل منشي که نه، منشي مطلب تاسې د کسانو نظارت کوئ، کسان لیکئ او دغه نور شیان لیکئ، همداسې که نه؟ او زموږ مسؤلیت همدغه دی چې دلته هغه کوم مزدوران چې زموږ سره کار کوي هغوی ته موږ خپل کار وښیو، خپل هغه سار نه چې راځي دلته خپل
کوم کار چې هغوی ته موږ هغه وښیو هر چاته خپل کار دلته په ګوته کوو خپل کار کوي نو انشاءالله دلته زموږ سره تقریبا په ورځ کې 80 نفره 80 نفره په کار باندې بوخت دي همدا د کونړ ولس دی دغه شان نورو باغونو کې چې دي د کونړ ولسونه کارونه کوي نو انشاءالله باغونه دلته ډېر ګټور دي او مؤثر تمام شوي دي خاص کر د سرګاڼو د ولسوالۍ د ولس دپاره او بیا د کونړ ټول ولس د تیر کال په پرتله څه کال څنګه پرتله ډېر ښه دي انشاءالله ښه دي انشاءالله نو بیا نو داسې به ووایو چې کال په کال ښه کېږي کال په کال انشاءالله ښه کېږي د خلکو سره علاقه او مینه او محبت د دې سره پیدا کېږي او هغې نه کال په کال حاصلات ښه ورکوي انشاءالله خپله څومره وخت کېږي چې دغه باغ کې کار کوي دلته مې خپله 2 کاله کېږي چې زه خپله دلته باغ کې کار کوم او معلومات لرئ داسې چې دغه شفتالانو دغه نیالګی چې څوک کېنوي دغه څومره وخت کې غټېږي او بیا څومره وخت کې حاصلات ورکوي دا یو نیالګی چې کله تاسو کړی دا 15 کاله 6 کاله وروسته دا اصلي حاصلاتو ته برابرېږي نو تقریبا داسې یو چې 6 کلن بوټی چې کوم دی هغه دلته ښه حاصلات ورکوي کله چې د بوټي 6 کاله پوره شي هغه ښه حاصلاتو لپاره برابرېږي دغه شان نور بوټي دي چې هغه بېلابېل خپل عمرونه لري او خپل هغه ځان له دواګانې لري په هغه سیستم باندې خپل د وخت په تېرېدو سره برابرېږي زمینه ورته تاسې برابروئ چې زمینه ورته موږ برابرو دواګانې ورکوو سپرې ورکوو دلته په دې یو باغ باندې په کال کې ډېر مصارف کېږي نو دغه مصارف چې دي ته هم د دې حاصلاتو لپاره غوښتل کېږي ډېره زیاته مننه ورور کور مو ودان سلامت اوسي لیدونکو دغه ورور خبرې تاسې واورېدې وایي چې په دغه باغ کې منشي یا یو نظارتچی دی چې د دغه کارګرانو نظارت کوي ځو نورو خلکو سره هم غږېږو ملتیا مو وکړئ قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ترڅنګ مې یو بل قاري صاحب ولاړ دی چې دا هم په دغه باغ کې یو کارګر دی دې سره به خبرې اترې کوو ستړی مه شئ قاري صاحب السلام علیکم ورور ښه صحت ښه دی وعلیکم السلام ډېره مننه قاري صاحب لومړی کې به راته ځان معرفي کړي زما علم الله نوم دی او د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ پلان هلته اوسېږو او د نګران د کلي او اوسېدونکي په دغه باغ کې څه وظیفه لرئ تاسې دلته د منشي په صفت باندې یم تاسې هم د منشي او په دغه باغ کې څو منشیان کار کوئ دې باغ کې یوازې یو 2 منشیان او یو زه یم ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې سږکال حاصلات څنګه دي د شفتالانو سږکال د تېر کال په پرتله الحمدلله ښه حاصلات یې کړي دي او علت یې څه دی قاري صاحب محترم چې تېر کال ما هم دلته یو مرکه کلي وه فکر کوم کال په کال ښه کېږي که نه د دغه علت څه دی چې ښه کېږي نو سږکال کال الحمدلله باراني و ډېر بارانونه مو شو او د بارانونو د وجې نه بعضې مشکلات او مرضونه مې پیدا کړو خو هغه باندې سپري د انجنیرانو د خوا چې کوم موظف شوي او لیکل شوي هغه پرې موږ وکړل نو هغه مشکلات یې حل کړه او د بارانونو د وجې نه طبعا په حاصلاتو کې ښه والی او مزه راځي خو په بارانونو کې خورا ډېرې ګلۍ هم وشولې هغې ورته کوم تلفات رسولي ګلېګانې وشوې الحمدلله خو زموږ باغ الحمدلله دغه نه محفوظ و لږ ډېر نقصان او مشکلات یې حاصل موږ ته رانوړو دلته دغه باغ ته چکر ته خلک راځي د نورو ولایتونو نه راځي هغه مخکې ملګري وویل د هغې سره ستاسو رویه څه ده او دلته مو ورته اصول څه وړاندې کړي چې مقصد هغوی څنګه کولی شي چې هم د دغه باغ د سیل څپا نه خوند واخلي او هم شفتالانو نه خوند واخلي هغه سیلبین چې راځي هغه زموږ غرونه دي او د کونړ د ښکلا یو نمونه ده دا چې موږ ورته وړاندې کوو نو بعضې هغه غرونه چې ډېر قدرمن دي او عزتمند دي لحاظمند دي موږ وپېژنو چې رښتیا د سیل په خاطر باندې د چکر په خاطر راغلي هغوی ته موږ اجازه ورکوو راځي باغ کې ګرځي
بعضې راځي خپله هم دانش کوي او بعضې خلک چې هغه تخریبکار وي غواړي چې باغ ته نقصان ورسوي کاریګرو ته مزاحمت وکړي هغوی ته موږ اجازه نه ورکوو هغوی دپاره موږ 2-3 کاریګر نیولي دي شفتالان ورته راشي کوي او دومره اختیار ورته ورکوو وروره چې موږ یې درته راشي کوو ستا چې کومې دانې خوښې دي هغه ته واخله او نور کاریګر او باغ ته مزاحمت مه کوه نو هغوی مو ښه په مینه او محبت باندې رخصتوو خو په دغې طریقې سره دلته په سرکاڼو ولسوالۍ کې د اوبو دغه څنګه دی اوبه شته دی دلته ولې شته دی چې استفاده ترې وشي اوبه شته دی دلته د باغ دپاره موږ خپلې هم 2 ټویله واهلي او د دې باغ نیکانو مشرانو او د هغې نه غیر یو غټ ټویل دلته شته دی چې کله د ډېرو اوبو ضرورت یې غټ ټویل پرې راخوشي کوو د 100 روپو په مقابل کې هغه بیا باغ موږ ته اوبه کوي په دغه باغ کې څو نفر کار کوئ فعلا په دې ورځو کې چې اوس د نن ورځ د تقریبا تر 40-45 نفرو پورې کار کوي او د دې نه مخکې تر 50-55 نفرو پورې کار کوو مخکې څنګه ډېر او وروسته څنګه ډېر دا چې اوس باغ په ختمېدو دی طبعا کسان کمیږي دانه هم کمیږي باغ کې کموالی راځي حاصلاتو کې هم کموالی راځي نور باغونه په ختمېدو دي د شفتالو دلته چې کله تاسې حاصلات وشي او ټول راټول کوئ دا بیا خرڅلاو سیستم ورته څنګه عیار کړی یا جوړ کړی نو خرڅلاو سیستم د وروره داسې دی چې مونږ د کابل د منډیانو د بعضې خلکو سره خبرې کړي دي د ننګرهار او د خوست د دغه ځایونو کې پلان زموږ اوس کارونه خلکو سره تجارانو سره خبرې روانې دي دې ځای نه مونږ ګاډی برابروو هغوی ته لیږو هغوی راته هلته خرڅوي او هغه بیل او هر څه مونږ ته رالیږي مقصد کابل ننګرهار کې خرڅېږي کابل ننګرهار خوست کونړ د دې 4 ولایتونو کې تقریبا زموږ خرڅېږي د باغ شفتالو ډېره مننه قاري صاحب الحمدلله سلامت اوسئ قدرمن لیدونکو تاسې د شفتالانو د باغ د کارګرانو خبرې اترې واورېدې همدارنګه دغه د شفتالانو دغه د باغ ښکلا مو ولیدله اوس هم دغه باغ مخې ته راغلم د سرکاڼو په عمومي سړک ولاړ یم تر څنګ مې یو ځوان ولاړ دی چې دا هم دلته راغلی په چکر باندې دې سره به خبرې اترې وکړو ستړی مه شي وروره چالې وروره ښې جوړې صاحب خیر خیر اوسي ډېره مننه لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي نوم مې سمیع الله دی وروره د دریم مسلم آباد د کلي اوسېدونکی یم او راغلیو ملګرو سره په چکر باندې شفتالان مې وخوړل ماشاءالله ډېر ښکلي شفتالان دي خوند هم دې واخیسته چکر یې هم پکې ووهلې سمیع الله جانه کله کله دغه باغ ته راځئ تاسې خو ورته بیخي نږدې هم یوئ او د شفتالان تاسې ته به طبعا د نورو ځایونو نه ملګري زنګ وایي چې درځو موږ باغ ته بوځه داسې به هم کېږي او کله څه وخت راځئ بس مازدیګر ټایم کې موسم ښه برابر وي راشو د ملګرو سره چکر هم و شفتالان هم وخورو بنډارې هم پکې وکړو دغه د کونړ یو ښه غوندې فارق دی ته ویلی شو او په سرکاڼو ولسوالۍ کې پرته د شفتالان نه نور باغونه شته دي او شته دی د مالټو باغونه شته دی نارنجانو یو څو باغونه شته دی هلته هم ځئ چکر وهئ او یوازې چې شفتالانو باغ ته بس صرف په موسم برابر شي میوه موسمي بیا وځو چکرو ته ورځو نو تاسې اوس راغلي وئ د شفتالانو باغ ته شفتالان خو مو خوړل خوندور دي ماشاءالله ډېر خوندور شفتالان دي زموږ لیدونکو ته څه پیغام لرئ هغه به هم غواړي چې شفتالان وخوري هغې ته هم لږه تشریح پرې وکړئ چې خوندور دي راشي یا رانشي ستا ورته څه پیغام دی بس ملګرو تولیدونکو ته زما دا پیغام دی چې لاړ شي چکر یې ووایي د ملګرو سره شفتالان وخوري د ژوند د خوند واخلي نه شفتالان وخوري د کونړ هغه او که د نورو ځایونو یوازې د کونړ هغه د نورو مغرو په خپل ځای د کونړ هغه اوس ښه دي موسم کې ښه برابر را رسېدلي دي ډېره مننه ورور مننه ورور کور مو قدرمن لیدونکو د سمیع الله جان ورور خبرې تاسې واورېدې وایي چې د ملګرو سره په چکر راغلی یم او د شفتالانو څخه مې پوره خوند واخیستو دغه د شفتالانو باغ چې په سرکاڼو ولسوالۍ کې و موږ یې د مختلفو خلکو سره خبرې اترې وکړلې او دغه د باغ ښکلا مو تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د خپل
کیمرامین سره اکرام الله بیدارزي سره البته نو تر هغې مو په پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان